السلام علیکم. تاسو ګورئ جیکي الکتریک یوټیوب چینل پښتو. زه یم ستاسو ملګری عمر علي. هیله لرم چې وګر شایست جوړ بیاست. زه نن موجوده یم په دې سایټ باندې. دلته موږ 15 کیلو واټه ډایرکټ کومه بټنه ده، یعنی دې ته موږ سولر انپوټ ورکوو. بیا د چې کوم آوټپوټ باسي هغه 220 ولټه موږ ته مخته راکوي. نو دلته چې کوم دا بوکس دی دا ټوټل چې دی دا په 3 فیس باندې جوړ دی. موږ دلته دا راخلاص کوي، دا دلته دا شیشه او دروازه پرته ده. بیسیکلی دلته چې کوم وایرینګ سوی دی دا کتلی سي چې دا ګرده ټوټل 3 فیس دی. اوس موږ داسې کوو چې دلته دا چینجور ورته لګوو. د دې چینجور مقصد زموږ دا دی چې دغه چینجور ته موږ دلته 3 فیس انپوټ هم ورکوو، یعنې د وابډا چې کوم کنیکشن دی هغه دلته راځي. د دې څه بیا برته وځي دلته و دغه ځای ته راځي و دغه ته بوکس ته. بیا د دې ځای څخه بیا ډسټریبیوټ کیږي. دا کوم چې دا سنګل بریکران لګېدلي دي په دې کې بیا ځي مخته. په دې کې او دغه رقم چې کوم لایټ لوډ دی، یعنی پنکې بلپان ایسیانی دلته 6 دانې ایسیانی دي، 1.5 ټن والا، او نور چې کوم لایټ لوډ دی پنکې بلپان دا پکښې کې دي. دا انورټر ته کتلی سي چې دا 15 کیلو واټه انورټر دی. دې ته موږ شمسیانې ورته لګولې دي، 24 شمسیانې هغه دي. دلته دا 8 په یو لین کې دي، 8 په بل لین کې دي، او 8 اخوا ته ورسره لګېدلي دي. یعنې ټوټل چې دي هغه 24 شمسیانې دي. په دې شمسیانو کې موږ د دې 3 سیریزه جوړ کړي دي. په 3 سیریز کې هغه بیا 3 سره موږ پیرلل کړي دي، بیا دلته راوړي. دا د سولر بوکس دی، یعنی دلته موږ د پی وی انپوټ ورکړی دی، د دې سمبر ته اخیستی دی و د انورټر ته. د انورټر څخه چې کوم آوټپوټ کیږي هغه و دا چینجور ته راځي. دا چې کوم انورټر دی د دې دا خو سنګل فیس آوټپوټ وباسي، یعنی 220 ولټه. 220 ولټه مخته چې موږ بیا ورکوو دلته بیا دا 3 فیس کې راځي. 3 فیس کې موږ دا څنګه د دې کنیکشن کړی دي زه تاسو په اسانه طریقه ان شاء الله درښیم. دا ویډیو ته د شروع سره تر پای پورې وګورئ، ان شاء الله ستاسو سر بخلاصي. دا کوم چینجور ته معلومیږي لاندې فاج کوم دا موږ دلته دا وګوره کامن کړی دی. دا یعنی د انورټر چې دی هغه نیوټرل پوینټ دی، یعنی په دې تار کې چې دی دا تارونه ګرده سره لګېدلي دي. بجای دی چې موږ سره لګولي وای تارونه په دلته په دې خاطر ګرده سره لګېدلي دي چې نور تار نو دا د دې سره دلته پروت دا 6 mm 744 تار دی، کاپر تار. نو دلته چې دی کوم 220 ولټه راباسي دا نیوټرل دی، یعنی دا سوړ تار دی، دا ګرم تار دی. دلته په دې ځکه موږ دا ګرم تار کړی دی، بیا دا غسه موږ دلته لوب کړی دی. دلته دا یو فیس یعنی مین چې کوم را روان دی د انورټر سره د دې سره بیا اوټیږي دلته، بیا د دې سره اوټیږي دلته، یعنی دغه چې کوم د لاندې حصه ده د چینجورغه، یعنی هغه به چې کوم ټیم د چینجور لاندې د انډل لاندې بیا به دا په سولر چلیږي، او کوم خوا د چې کوم ټیم د چینجور لوړي بیا به دا په بجلی باندې چلیږي. دا د انورټر چې کوم آوټپوټ تارونه دي هغه دلته لګېدلي دي، 3 فیز جوړ شوي. لوړ چې کوم ته معلومیږي دلته 8 تارونه دي. په 8 تارو کې 4 تاره د هغه بریکر سره راغلي دي دلته، یعنی وابډا موږ کړې د بجلی. دغه رقم د دې چینجور سره چې کوم 0 وولټ ته هغه چې کوم دی هغه 4 تارونه دي، یعنی 3 فیز دي. زه ان شاء الله مختم دا ویډیو ستاسو سره شیروم چې کله ټیم دا کمپلیټ شي. اوس خو دا ان پروګرس دی، د دې دغه روان دی وایرینګ روان دی، کمپلیټ شي ان شاء الله زه ستاسو سره دا شیر کوم. زه اوس راځم په دې مین بورډ ته کوم چې دا ته معلومیږي دا مین روان دی. دلته دا چې کوم دلته دی لوب کړی دی د دې سره ورکړی دلته موږ دا خلاصو د دې د دې داخله سو چینجور کوم آوټپوټ راوځي هغه د بریکر ته ورکو، یعنی د ټی پی ته ورکو. دا چې کوم لوپ ته دا ختم سي د دې کوم کنیکشن دی هغه زی ډایرکټ حالت، یعنی کچیر دا ټی پی بند سي بریکر بند سي دا هغه ځای یعنی د چینجور کرنٹ بنديږي.
مرګرو دا 24 دانې شمسیانې دي. په دې کې د یوې شمسۍ چې کوم واټیج دی هغه 615 واټه دي. دا ټوټل چې دي 24 دانې دي. په دې 24 کې موږ دا 3 سټینګه جوړ کړي دي. په 3 سټینګه کې یعنی 8 سیریز دا دی، 8 هغه دي، 8 اخواته مخته دي. یعنی دا 3 سره چې کوم سټینګان دي دا موږ پیرلل کړي دي. په دغه سپین پایپ کې هلته مخته ځي هلته. او اوس زه ځم هلته چې کوم انورټر لګېدلی دی هغه مې انشاءالله د ښکاره کوم. دا وګوره د دې څه دغه څه لږ معلومیږي. شمسیانې هغه دي ملګرو، هغه رقم به د چت باندې رالې بیا دلته به دغه سوري کې دلته دغسې په دا فلکسیبل پیپ کې دلته په راشو کړي دي. په دا ځای کې په دا پټۍ کې راځي، دا لوړه چې کومه پټۍ ده په دې پټۍ کې بیا دلته داسې ځي. ملګرو د نن چې کومه ویډیو وه هغه کمپلیټه سوله. که چیرې دا ویډیو ستا خوښه سوي د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. زموږ جیکې الکتریک یوټیوب چینل او فیسبوک پیج هم د سره سبسکرایب کړئ. ملاویږو انشاءالله د نوي ټاپک سره. دا مهال د خدای په امان.